د ژمنیو خوړو له ډلې شوله هغه خواړه دي چې په باراني موسم کې یې خلک ډېر خوښوي او کابو د هرې کورنۍ لوښي د نورو خوړو ترڅنګ له شولې ډک وي. له کورونو سربیره د ښار په یو شمېر هوټلونو کې هم شوله پخیږي چې په دغو باراني ورځو کې بازار تر نورو ورځو ګرم دی. د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي چې د همدغې شولې خوراک کوي وایي باراني موسم کې د دغو خوړو لپاره د خلکو میلان زیات وي، نو په همدې موخه دا خواړه نوشجان کوي. زما نوم خو نعمت علم دی، همدلته جلال آباد ښار کې اوسېږو. نو یو خو موسم باراني دی، طبعا دغسې موسم کې ګرمو خوراکونو ته زړه کېږي. نو دلته چې موږ راځو یو علت یې خوند ترڅنګ هغه صحت هم دی چې ډېر پاک خواړه ماحول پاک دی. دا هوټل خو جوړ شوی هم دی باراني موسمونو لپاره دی. شیدو چای پراټې شوله دا ټول پکې میلاویږي. ما نوم بلال دی او د پچراګام ولسوالۍ اوسېدونکی یم او خپله مسافر یم سعودي. والا باراني موسم وروره موږ هم را روان په چکر باندې. د انډیوال راته وویې چې راځه ځو چمن رسټورنټ کې، هلته ډېر یو مزیداره شوله ورکوي، دې په خاطر موږ راغلو. د موسم سره برابر مطلب او د خواړه ډېر خوند کوي. بیا په همدې حال کې د یو رستورانت مالک محمد اکرام وایي که څه هم په عامو ورځو کې د دوی شوله ډېره خرڅېږي، خو په باراني ورځو کې بیا بازار تر نورو ورځو ډېر ښه وي. د هغه په خبره باراني ورځو کې جلال آباد ښار ته کابو هر راتلونکی شخص د دوی د شولې خوند حتما څکي. زیاتره د شولې مشتریان چې په ژمي کې ډېرې که نه ول چې عوام یخوي او بیا په اوړي کې موږ سره آیس کریم وي. دا خو معلومه خبره ده په باراني موسم کې نو د شولې مشتریان ډېر خلک ډېر راځي او د کوټه چای. باید یاده شي چې له شولې پرته آش، منتو، پراټې او تور چای هغه خواړه دي چې د ژمي په موسم کې خوراک نسبت د کال نورو موسمونو ته زیات وي او خلک ترې ډېره ګټه پورته کوي.